سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. ولسمشر غني د ختیځ ولایتونو له یو شمېر قومي مشرانو او ځوانانو سره په کتنه کې وویل چې د سولې منفي تعریف باید په مثبت تعریف بدل شي. د نوموړي په باور منفي سوله دا ده چې جنګ نه وي، خو مثبته سوله دا ده چې ټول افغانان یو بل وزغمي. سوله کې بریا نه د حکومت ده او نه د طالبانو. د سولې اصلي بریا د ولس ده او ټول باید د ولس بریا ومني. ښاغلي غني په دې ناسته کې چې تېر مازدیګر په چهارچنار ماڼۍ کې ترسره شوه زیاته کړه چې د پولیسو ټول ځونونه یې لغوه کړي او د امنیت خوندیینې لپاره به د هغوی پرسونل امنیتي حوزو ته ولیږل شي. ولسمشر غني د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر ته د میدان وردګو ولایت د نوم او د پوهنتون د ستونزو د حل په موخه د باصلاحیته پلاوي د ټاکلو لارښوونه وکړه. د دغه ولایت د مرکز اوسیدونکي وایي چې په ټولو رسمي مکتوبونو کې باید د میدان وردګ نوم بشپړ ډول ولیکل شي او پوهنتون هم مرکز میدان ښار ته راولېږدول شي. ښاغلي غني تېره ورځ د میدان ښار له یو شمېر مشرانو او ځوانانو سره په کتنه کې په سیمه ییزه اداره کې په بېلابېلو برخو کې پر ټولنیز عدالت له ټینګار سربېره وویل د میدان ښار د خلکو غوښتنې برحقه دي، خو د دولت امکانات محدود او د شته امکاناتو په رڼا کې به ورته حل لارې ولټوي. نوموړي همداراز د افغانستان د برېښنا شرکت مشر ته هم لارښوونه وکړه چې شخصي ځمکو او د خلکو له کورونو څخه د برېښنا د ستنو له تېرولو ډډه وکړي. په لوګر کې د یوه هوایي برید په پایله کې 7 طالبان وژل شوي او 3 نورې ټپیان دي. د لوګر امنیه قمندانۍ ویاند شاپور احمدزی وایي دغه پیښه تېره شپه د پل علم ښار په الوزیو سیمه کې وروسته له هغې رامنځته شوه چې یا طالبان په یوه غونډۍ کې سره راټول شوي وو. د نوموړي په وینا په دې بمباریو کې د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. له دې سره سم د کندوز پولیسو وایي 2 کسان یې په دې تور نیولي چې غوښتل یې په دغه ولایت کې د طالبانو سره یو ځای شي. د کندوز د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي دغه کسان له میدان وردګو کندوز ته تللي او غوښتل یې په خان آباد ولسوالۍ کې له طالبانو سره یو ځای شي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د کندوز ښار د لومړۍ امنیتي حوزې په شاوخوا سیمو کې نیول شوي دي. د سرچینې په وینا یادو کسانو په خپلو خبرو کې ویلي چې تر دې مخکې په میدان وردګو ولایت کې په ورانکارو کړنو بوخت ول. امنیتي بنسټونه په ځانګړي ډول د کابل امنیه قمندانۍ تر پیښو وروسته د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کړنلاره نه لري. خبریالان چې د 2 ورځې مخکې په برید کې ټپیان شوي وایي امنیتي بنسټونو د خبریالانو د خوندیتوب لپاره تابعه نه درلوده او د پیښې ځای د ټول پر مخ پرانستی و چې په داسې حالاتو کې د ترهګرو پیژندل ستونزمنه ده. او د هرات د سمنټو پروژه بې برخلیکه شوې ده. د کانونو وزارت مسؤلین څو ځلې د یادې پروژې له تړون او د عملي چارو د پیلولو ژمنه کړې، خو تر اوسه په دې برخه کې کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي. بلخوا د هرات یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې دغه پروژه پر افغان حکومت د ایران د فشارونو له امله ځنډول شوې ده. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.